ورونو دغه ساحې دي چې مخکې دلته د قدم وهلو ځای هم نه پیدا کېده، نو اوس وګورئ چې دغسې ازادي شوې ده. دغه ځایونه ټول د خلکو د کاروبار ځایونه ول چې اوس متاسفانه په دغه حال شوي دي. خلکو یې له اوزګار او کاروبار له هر څه شي نه لرې کړل. دغه خلک چې په زرهاو خلک راتلل په دې ځای کې، دوی ټولو یوه مړۍ حلال رزق ګټلو لپاره راوتل. نو متاسفانه چې د دولت له خوا نه کوم عملیات په دې ځای باندې ترسره شول، نو فعلا لپاره دغسې حال باندې شول. نو چې مخکې دغه ځای بیخي پېژندل کېده نه، اوس چې راسې نو ته به وایه که یوې نوې ساحې ته غورځېدلی دی، یا مثلا خدای نخواسته کوم بم را غورځېدلی ده چې هېڅ شی جوړ نه دی پاتې. په دغه حال باندې سوی ده. اوس دا ساحه وګورئ، دا د پکتیا مارکیټ د چلمتره د دومه خوا ساحه ده، مخامخ عزیزي بانک ته مخامخ دا ساحه ده. دا ګورئ په دې حال باندې سوې ده. دا مخامخ هم عزیزي بانک، دا د مظلومانو فقیرانو دا حال ده چې اوس هم زړه نه صبرېږي. نو بس لګیا دي سړک په سر باندې یوه مړۍ رزق ګټلو لپاره راوتي دي، بس رړیګانو په لاسونو کې خپل فروشات کوي. او دا هم د دومې چارایي ګڼه ګوڼه چې په داسې حال کې دغسې ګڼه ګوڼه روانه ده.